یو تاریخی لویه واقع پیښه شوې ده، مسلمان له الله لویه کامیابي ورکړې ده او یو لوی جهاد شوی دی، هغې ته غزوه خندق وایي. غزوه احزاب هم ورته وایي او غزوه خندق هم. په شوال د رکوټ اختر په میاشت کې په 15 هجره کې دا شوی دی. غزوه خندق ورته په دې وجه وایي چې نبی علیہ السلام او صحابه یو لوی خندق کنسته و د خپل دفاع لپاره. غزوه احزاب ورته ځکه وایي چې ټول کافران چې څومره وو، یهودیان او مشرکان، د مکې خلک او د ګردونوا، دی د مسلمانانو خلاف یو متحده محاذ جوړ کړی و. ګڼې ډلې یو ځای شو، په مدینه شریفه حمله وکړه. ډلو ته احزاب وایي، حزب ډلې ته وایي، احزاب جمع ده. لویو ډلو په شریکه حمله وکړه، ځکه غزوه احزاب ورته وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ملو شوه چې د مکې کافران په ډېر زور او شور در روان دي او په مدینه حمله کوي. وجه د یهودیانو شرارتو. حیی ابن احتب دا د یهود لوی مشرو د بنو نذیر قبیله، یو دیو یو کنانه ابن الربیع، دا دواړه لاړل مکې مکرمې ته او د مکې کافرانې د حضور پاک خلاف بل وکړل. هغې خواسم پله کې بغض و حسد و. د حیی ابن احتب او کنانه ابن الربیع ورته وویل چې تاسو راځئ، تاسو د باره حمله وکړئ او د دننه نه به د سره زه ملګری شم، مسلمانان به ختم کو. او بیا دا حیی ابن احتب وګرځېده، د مکې نه بهر غطفانیان اوسېدل، دا اجرتي قاتلانو. تاسو ته ما مخکې ویلي چې د مسلمانانو نه یو ځل په سازش 10 کسه بوتل شهیدان یې کړل، واقع مې ذکر کړې ده. بیا اویا کسان بوتلل په بیر معونه کې شهیدان کړل. اجرتي قاتلانو په پیسو به مړي کول، ډاکې به کولې، لارې به لوټ کولې، او که د چا به مسلو ته ضرورت و نو دي له به پیسې ورکړې، دا به ورسره اوچت شو. حیی ابن احتب لاړو، د دې غطفانیانو چې کوم سردار و هغه ته یې وایي چې مونږ سره د مسلمان خلاف راپاسئ او د خیبر دا د کجورو لوی وطن اوسم دی او هغه زمانه کې مو د خیبر چې څومره کجوري دي نو په کال کې به نیمې کجوري د تاسو له درکوم، نیمې به زمونږ وي، نیمې به ستاسو وي. د هغې نه ډېر لوی شی جوړېدو. هر کال به زه د خیبر نیمې کجوري تاسو له درکوم. هغې تیار شو او دا یو سازش وکړو. دوی ډېر سازشیان په مدینه شریفه کې چې اوسېدل نو د پیغمبر علیه السلام پورې به یې خنداګانې کولې. یو ځل یو سړی راغی، یو یهودي، او په پیغمبر علیه السلام یې سلام واچو. دوی السلام علیک، مونږ وایو السلام علیک یا السلام علیکم. هغه وی السلام علیک، سام هلاکت او مرګ ته وایي. بی بی عایشه صدیقه ناسته وه، پې پوه شوه او ورته غوسه شوه. وی علیکم السلام واللعنه، وی تاسو باندې د هلاکت و، په تاسو د خدای لعنت. نبی علیہ السلام بی بی عایشه ته وی علیک بالرفق، وی عایشه نرمی کوه، سختی مه کوه. وی د الله رسول تا ونه لیدل چې هغې درته څه ووی؟ درته وی السلام علیک، ته دې هلاک شي، خیری درته وکړه. نبی علیہ السلام وفرمایل وی تا ونه لیدل چې ما ورته څه ووی؟ ما وی وعلیک، یعنې دا تا چې څه ووی دا دې پته وي. نو وی د هغې خیرې زما په حق کې نه تبلیږي او زما خیره الله د هغې په حق کې قبلوي، خو ظالمان پوهېږي نه. نو ګوره دومره حرامیانو چې دا سلام به هم سم نه اچو. اوس هم ګورې بعضې خلک دا سلام غلط وي، سام لفظ استعمالوي. سلام علیک، سلام علیک، سام هلاکت ته وي، مرګ ته وي، تباهۍ ته وي.
نو د پښتنو طریقه دا ده چې مضبوط الفاظو سره وایه السلام علیک، السلام علیکم، دا سلام اچوه. دارنګې خط چې چاته لیږي هم پکې سلام اچوه. ډېر خلک عموما د واده خطونه چې لیږي نو السلام علیکم پکې نه وایي، او څوک پکې بسم الله هم نه لیکي د خط باول کې، بسم الله الرحمن الرحیم پکې نه لیکي. هلکه راولې یاره ولې د دې خط څوک خیال نه ساتي، د دې څوک حفاظت نه کوي. نه حفاظت یې پته نه دی، ته چې خط لیږي مسلمان ته یې لیږي، پوه شو حفاظت یې کوی شه. دا تا چې پکې د خدای نوم لیک، ته چې پکې لاندې لیکي عبدالله، د خدای نوم رانه، ته چې پکې د پیغمبر نوم محمد پکې لاندې راځي، د پیغمبر نوم نه دی، نو چې بیا د واده هغه نومونه خو لس نومونه پکې لاندې تا لیکلي، په هغه لسو نومونو کې چې د چا په نوم کې د خدای نوم راځي، د چا په نوم کې د پیغمبر نوم راځي، نو بیا دا هم مه لیکه کنه. ولې چې بې قدري کېږي، د بسم الله بې قدري کېږي او ته بسم الله نه لیکې، نو ستا په نوم کې د خدای نوم دی، الله دی پکې، محمد دی پکې، نو بیا له دې بې قدري کېږي، دا ولې لیکې؟ نو دا هسې فضول خبره ده. کلم کې خط چاته لیکې که د وادي مکمل لیکې بسم الله الرحمن الرحیم، او بیا السلام علیکم برابر. دا د خط آداب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره خطونه لیکلي دي، ګوره کافرانو ته چې خطونه لیکلي دي بسم الله پکې لیکلي ده. دی سوچ نو څه چې د کافر ته زه خط لیږم او د بسم الله احترام به نه کوي او د بسم الله ادب به نه ساتي. نو چې نبی علیہ السلام کافر ته بسم الله لیکلی ده، بسم الله الرحمن الرحیم، او سلیمان علیہ السلام خط الله په قرآن شریف کې نقل کړی دی، نو هغه بلقیس ته خط لیکو. بلقیس هغه وخت کې کافره وه او خط یې ورته لیکه انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعلوا علی واتونی مسلمین. نو هغه ګوره سلیمان علیہ السلام د بسم الله ورته ولیکله، هغه چاته چې لیږي هغه کافره ده. نو کافر خو د بسم الله احترام نه کوي، یا حضور پاک چې کافر ته خط لیږي بسم الله پکې لیکي، نو ورته پته ده چې یا به احترام کوي یا به نه کوي. کسرا ته خط ولیږه نبی علیہ السلام بسم الله الرحمن الرحیم پکې لیکلی وه، او کسرا ته چې خط ورسېد نو هغه وشلو، د پیغمبر علیہ السلام خط یې وشلو. حضور پاک ورته خیره وکړه، خیره پرې ولګېده، خو د هغه رزمرز ختم شو. نو خط کې به دا نه وی چې هغه احترام کوي که نه کوي، دا هغه کار دی، کوي که نه کوي. مسلمان دی ته پرې ښه ګمان کوه چې هغه مسلمان دی، او مسلمان به خامخا د خدای د نوم احترام کوي او د بسم الله د قرآن شریف د آیات به احترام کوي. نو خط کې خامخا بسم الله الرحمن الرحیم پوره لیکې، السلام علیکم پوره وایې. دا د پیغمبر علیہ السلام طریقه ده. نو دوی به وي نبی علیہ السلام د برالل وی السلام علیک، دا به د دوی یو د پیغمبر علیہ السلام پته به خیره کوله. یا بعضې صحابه برالل هغوی به نبی علیہ السلام ته راعنا، قرآن شریف کې الله فرمایي مونږ لحاظ وکړه. لکه مونږ پښتو کې وایو مهرباني، مهرباني دا چې زه په تا مهربان یم یا ته په ما مهربان یم، دا یو لفظ د مهرباني مهرباني. دغه رنګې هغوی به راعنا، زمونږ لحاظ وکړه. لحاظ دا دی چې مونږ ته سبق وښایه، مونږ ته قرآن وښایه، مونږ له څه شی راکړه. نو دی یهودیانو به څه وي، دوی چې برالل نبي علیہ السلام له، نو دوی به هغې کې لږ د ځانه زیاتې وکړو، راعینا، دې عین له به یې لږ زور ورکړه، یې به یې پکې جوړه کړه. راعینا معنا دا چې ته زمونږ شپونکی یې، او یو سترګې به یې ښکته کړې، پټ پټ به یو بل پورې یو بل سره خندل چې دا دې ګوره مونږ د نبي علیہ السلام بې ادبي وکړه. الله قرآن شریف کې مسلمانان منې کړل، وایي دا راعینا مه وایې، ځکه دوی یې د بې ادبۍ په شکل استعمالوي، یہ پکې زیاتې انظرنا وایه چې د الله رسول زمونږ خیال وساته، زمونږ ته نظر وکړه او زمونږ متعلق ښه سوچ وکړه. نو دا دې پورې مې وی کې یهودیان دا ډېر سازشیانو، نو دوی لاړل د مکې خلک یې راپار کړل او غطفانیانو سره دا وعده وکړه چې د خیبر نوي کجورې به ستاسو وي، و د مسلمان خلاف راپاسې. لوی لښکر د 10,000 کسانو تیار شو مدینه باندې د حملې، د 10,000 مضبوط لښکر دی. حضور پاک ته چې کله اطلاع راغله، نبی علیہ السلام فوراً د صحابو میټینګ راوغوښت، ویې څه وکړو، مدینه کې پاتې شو او کبار ورته وځو. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه د فارس و، هغه ته د خپل علاقې او طریقه معلومه وه. هغه ویې د الله رسوله
زمونږ په علاقه کې چې په چا دومره درون لښکر راشي نو یو خندق کنئ مونږ به یو خندق ډېر چاپېره وکنو او هغې میانځ کې به شو کافر به راشي نو په خندق خو به نشي راتلی او که چې په خندق راځي نو لاس به خامخا لګئ توره به خامخا غاړې ته اچئ مونږ به یې په کاڼو په غشو ولو په خپله به تښتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبره خوښه شوه او مدینه منوره کې یو غر د جبل سلعه ورته وایي د هغې غر شاته پیغمبر علیه السلام لال او په خپله باندې کر خراخ که صحابو ته وی دلته خندق وکنه وی شا به شروع کې یو طرف ته غر دی جبل سلعه بل طرف ته اوس هم هلته مساجد سبعه خمسه به یې ورته وی مخکې اووه جوماتونو مساجد سبعه بیا دوه روان شو نو پنځه پاتې شو مساجد خمسه اوس هغه ټول روان شوي دي زما په خیال کې درې جوماتونه پاتې دي یو بره د غر په غونډۍ په سر دی مسجد فتح ورته وایي اوس هم شته دغه جومات لکوټې اوس وخت کال په دې عمره کې چې زه ورغلمه نو هغې ته یې جرنده اچولی څوک ورته پرېږدي نه او مخکې یو پکې خلکو دوه رکاته مونځ کو نبي علیه السلام دقه ځای مونځ کړی او د حضور پاک خیمه یو وخت کې په دغه ځای وه لاندې یو بل جومات دی مسجد سلمان فارسي ورته وایي او یو بل جومات دی مسجد عمر بل حضرت مسجد ابوبکر بل مسجد عثمان دی بل مسجد علی دی نو څه روان کړي دي یو درې جوماته شته او حکومت سعودي هلته اوس یو لوی خپل د فهد په زمانه کې یو لوی جومات جوړ کړی دی د دغې دا مساجد سبعه چې ورته وایي دا غزوې خندق دقه هلته شوی دی نو حضور پاک ورته کر خراخ کا او لسو صحابو ته لس گزه ځای حواله کو وی لس صحابه به لس گزه ځای کنئ یعنې سړي سر یو گز ځای دا تکړه شی او صحابه 3000 کسانو 3000 نو 3.5 میله لوی خندق یې وکنو 3.5 میله هر یو سړي سر گزو په لسو کسانو لس گزه 15 گزه جوور او 15 گزه پلن دی ورته نشان واچو وی شا به تکړه شی دومره جوور لښکر او د خندق یې وکنو چې له اوبو تري پکې راووته دا اوږد خندق شو یو خوا بل خوا مخامخ غاټ خندق او شاته غر دی او صحابه کرام چې څومره دا په دغه د خندق او د غر په دامیاس کې ډېره شو دا خندق په 6 ورځې کې تیار شو 6 ورځې کې دننه او دومره په تکلیف تیار شو د درته نشم ویلی ځکه یقیني و په دغه ورځو په مدینه منوره کې انتهایی هوا به لګېده او صحابه وږي مو ډېر زیات نو دې غریبانانو په دې خېټو پورې کاڼې تړلې هر صحابي خېټې پورې د لوږې د لاسه کاڼې تړلې او نبي کریم صلی الله علیه وسلم 2 کاڼې تړلې د لوږې د لاسه حضرت جابر رضی الله عنه وایي وی چې مې وکتل پیغمبر علیه السلام ته د لوږې آثار مې پکې معلوم کړل وی ټینګ نه شوم مې کې د الله رسول اجازت راکړې وګورې کور ته ورځم وی لاړ شه وی چې کور ته لاړم بیبي ته مې بیبي ښځې حضور پاک باندې مې لوږه ولیده قسم په خدای که صبرېدی شم ټینګ نه شوم ډېر وږی نورو یو کاڼې تړلې دي او حضور پاک 2 کاڼې تړلې دي د خوراک څه شته که نشته وی ښځې راته وی چې دغه وله شیلوکۍ د کور کې ولاړه ده د کورنۍ ساتلې چیلوکۍ ده وله غوندې پوټینۍ بوهیما او دا لږ غوندې یو سا اوربشې دي یو سا 3.5 کیلو دي 3.5 کیلو دا اوربشې دي وی مې کې خلاصې وکړه ته دا اوربشې وړکه میچن باندې او ویې او زه دا چیلوکۍ لالومه او نبی علیه السلام به پټ غوندې راوغواړمه د یو 2 کسانو سره دا ډوډۍ به وی چې ډېره ښه ده وی ښځې مې زر هغه اوربشې میچن کړې وړې کړلې او یې ما هغه چیلوکۍ پوټینۍ چیلوکۍ دا مې لاله کړه او سرمن مې ته وویسته او غوښه مې ټوټې کړه وی ما غوښه په خپله وویندله صفا مې کړه او په ککړه کې مې واچوله او یې ښځه مې لګیا ده هغه وړه الګي وی ما ته زه روان شم وی ښځه راته وایي چې سړیه ګوره ډېر خلک رانه وایي او نبی علیه السلام ګورې سخي دی هسې نه ګڼ کسان راولي نو پویه که ورته ووایه چې صاحب دومره وړه دي او دومره خوراک دی او ورته دا مو وایه چې یو ته راشه یو 2-3 کسه ځان سره بس راوله نه چې ډېره ښه ده وی چې رالم حضور پاک مبارک ته مې عرض وکړه چې د الله رسوله
یو وړه غوندې کورنۍ چیلوکۍ د ما لاله کړه غوښه مې کټوۍ کې واچوله او ښځې مې 3.5 کیلو یو ساعه بیا ورته هغه زمانه کې وي دا کیلوګان نو 3.5 کیلو یو ساعه هغه غله ده هغه مې ښځې اوړه کړل نو یو ته راشه یو 2-3 کسان ځان سره چې هغه ډوډۍ وخورئ وی حضور پاک ما ته وی چې دا خو ډېر شی دی دا خو لږ نه دي دا خو ډېر شی دی او وی اواز یې وکړه ای د خندق خلکو راځئ جابر دعوت کړی دی ټول راځئ وی زه مخکې شومه او په منډه لاړم کور ته او داسې شومه چې ما وی چې زه خو شرمېږم حیا راځي زه خو شرمېږم حیا راځي ځکه چې څوک ډوډۍ راولي او ډوډۍ نی نو دا خو غټه بېعزتي ده دا به څه کېږي وی ښځې ته مې وی چې ښځې نبي علیه السلام خو ټول د خندق خلک راوستل 3,000 کسان دي هغه ټول راوستل وی ښځه مې هوښیاره وه وی ما ته یې وی تا ورته ال ویلی دی چې څومره شی دی وی مې چې ما ورته ووایي چې وله چیلوکۍ ده او دغه 3.5 کیلو یو ساعه دا غله ده وی چې ال دې ورته ویلی دی نو پروا مه ساته دا اوس زمونږ میلمانه نه دي دا د نبي علیه السلام میلمانه دي اگر اغوښتي دي نو اوس کوله ډوډۍ پوره کوي خو کې نه پوره کوي زمونږ دغې سره زه اوس ویم وایي چې کله یې زه رخصتولم وی حضور پاک راته وفرمایل چې ښځې ته دې ووایه چې لا ډوډۍ نه پخوي زه درځم زما مخکې به پخوي او کټوۍ هم لا ده نظري نه مه کوزوې زه به درځم وایي چې څنګه نبي علیه السلام راغی وی ما ته وی کټوۍ دې کم دی مې سید دغه د پنغري پرته ده وی لارې مبارکې پکې توکړه دی یاره زه وایم دا صحابه څونه خوش قسمت و هغه خوراکونه خېټو ته تللي دي چې په کومو کې د رسول الله مبارک لاړې شاملې دي څومره مبارک خلک دی بعضې خلک اوس هم صحابو پسې بد رد وایي دا سپېره خلک دی دا د پیغمبر دشمنان خلک دی زما دوستانو پسې چې څوک کنځل کي دی ما سره بغضي زه خوښ یم زما دوستان مې هم خوښي نو چې د چا الله خوښي د خدای رسول به یې خوښي او که د چا د خدای رسول سره مینې د خدای د رسول دوستانو سره به یې مینې چې هغه صحابه کرام قسم دی چې دوی څونه محنت کړی دا دین خو موږ ته د دې نه مخه را رسېدلی دی که دوی دا محنت نه وی کړی دا خواري نه وه کړی دا کوششونه یې نه وی کړی تاسو ته ما تېره جمعه مخکې جمعه د احد قصه وکړه د بدر مې درته وکړه بیر معونه په داسې حالتونو کې چې د غریبانو ډوډۍ به نه وه جامې به یې نه وې شلېدلې جامې به یې وې او د دې دین دپاره هغوی څومره مشقتونه جهادونه او څومره محنت وکړو موږ ته تیارن وړی را رسېدلې ده نو صحابو پسې نبي علیه السلام فرمایي یو ځل وفرمایي وی ای خلکه ولې زما ملګرو پسې خبرې ونه کې پام کوئ ولې زما ملګرو پسې خبرې ونه کې زما ملګري د هغې نه د غشو ټاکې مه جوړوئ لکه په غشي چې تاسو هدفونه ولې پام کوئ زما ملګرو پسې خبرې ونه کې او بیا فرمایي الله الله فی اصحابي اوهو سخت جمله الله الله د خدای نه ویریږئ د خدای نه ویریږئ زما د صحابو په حق کې بدرد مه وایئ او بیا څه وایي د غشو ټاکې لا تتحدو د غشو هدفونو ټاکې ته مه جوړوئ او بیا وایي فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم وایي که تاسو کې یو کس د احد د غر عمره سره در خیرات کی د احد غر 3.5-4 میله کې غټ غر دی د احد د غر عمره سره در څوک خیرات کی د صحابي د چټاکې خیرات تم نه رسي د زما ملګرو ته ولې کنځلې کوئ او بل حدیث کې راځي وی زما ملګرو سره چې چا مینه وکړه وی زما د وجې ورسره مینه وکړه او زما ملګرو سره چې چا بغض وکړو نو دی زه بدي شم ځکه ورسره بغض کوي نو سپېره سړی دی هغه څوک چې د پیغمبر په صحابو پسې لګیا دي او د حضور پاک ملګرو پسې بد رد وایي جناب نو ګوره د حضور پاک لارې ښوللې دي لارې مبارکې په هغه کټوۍ کې توکړه دی او په هغه اوړو کې لارې مبارکې توکړه دی او بیا هغه جابر ته وایي وایي ښځې ته وایي واجدان له بله ملګرې راوغواړئ چې ډوډۍ ورسره پخېږي و 3.5 کیلو خو یوه ښځه هم پخولی شي وی نه ښځې ته ووایه وایي بس بله ښځه وله راله
راوغختله او شروع یې وکړله وی حضور پاک با ډوډۍ راغشتې او یو غټ لوښي مونږ کرا او په هغې کې به یې پخپله چورې کولې او کتوې ته به کاسه دننه کوله او په هغې کې به یې غوښه هم راغشته او ښوروا به هم راغشته او هغه به یې په هغه ډوډۍ له پاسه اچوله او پخوا عربو کره به غټ غټ لوښي و 10 او 20 او 30 کسان به پکې ناستېدل لکه زمونږ په دې وطن کې دا وریجو سره چې هغه غټه په وریجو دیګ پکې راغی هغه غټ د اوسپنې شی وي داسې غټ غټ پینې به وي او لوی لوی کاسې به وي بس وی صحابه راتلل او مړېدل به او پاسېدل به او بیا به نور راتلل مړېدل به او پاسېدل به او حضور پاک به هغه ډوډۍ ورته پخپله چوره کوله او دا کټوینه به یې پخپله په کاسه باندې غوښه او دغه ښوروا غشتله او د هغې د پاسه به یې چوله وی چې څومره د خندق خلک و ټول ماره شو دا معجزه وه د حضور پاک ټول ماره شو او قسم نے حضرت جابر وی بخاری جلد ثانی کے راضی کتاب المغازی کے وی حضرت جابر وی ټول ماړه شو وی زمون تنور اقا سے ډوډۍ راغوځولې ډوډۍ پکې پخېدې او کټۍ هم هغه سې جوشېدله چې څه پکې هم هغه سې پخېدله دا یو معجزه ښکاره شوه وی دویمه یو معجزه بله ښکاره شوه خندق چې کله کنستېده وی نبي علیه السلام په خپله راسره لګیا دی کار کوي خلک وی که نه وی اسلام کې د مزدور ته پخنه اسلام کې چې کوم د مزدور قدر دی نبی علیہ السلام په خپله لګیا دی مزدوري کوي د دنیا یو بادشاه به نه نوښی چې مزدور سره بیلچه والی نن د دنیا دا چې کوم خلک لګیا دی دا لیبر به یې مناوئ او د مزدور ورځ یې مناوئ پاکه ورځ به لږه بیلچې راوالي او یا پکې هغه دغه د کر ورځ شي نو یو بوټی به چې ته نوکران به ورته بوټي م راوالي و ځمکه به م وله وکنې بیلچی ولې پوټې غوندې ورکړي او پوټې خاوره به ور واچوي نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپله لګیا د مزدورانو سره خدمت کوي او ملا تړلې ده جو صحابي وی اصم په خدای کې د حضور پاک خېټه مبارکه مې ولیدله وی دوړې پې د پاسه پرتې غبار ګرځو غبار پې د پاسه پروت دی او یو ځای کې یو چټان راغی یو سخته تله ځمکه وه وی مونږ پې وسې کولې خو نه میده کېدله وی نبي علیه السلام ته مو الوې چې د الله رسوله داسې یو ترړه راده یو کلکه چټان دی مضبوط او نه ماتېږي څه ورسره وکړو وی زه درځم وی لږ ساعت پس حضور پاک مبارک راغی وی چې راغې دوګینتري یو چته کړه او راوی بروله او بسم الله وسره بسم الله الرحمن الرحیم وی غزار یې ورکړه وی چې غزار یې ورکړه نو درې مېسه داسې لکه د شګو په شانتې وبهده او یو رڼا ترې اوچته شوه وی چې دوباره بسم الله ووې او غزار یې ورکړه نو بیا درې مېسه لکه د شګو په شانتې وبهدله او چې درې باره بیا هغه کوداله اوچته کړله اګینتري او بیا بسم الله ووې راوی بروله نو مکمل هغه چې کوم کاڼی و هغه لکه د شګو ریزه ریزه شو او درې واړو غزارو سره رڼا اوچته شوه وی فرمایل چې دا لومبۍ رڼا تاسو ولیدله دې باندې خدای پاک ما ته د شام محلات وښودل او ما ته الله دا وفرمایل چې ستا د امت به خدای پاک دې شام ته رسوي وی دویم ځل چې مې وواله او رڼا ترې اوچته شوه نو ما ته د یمن محلات خدای پاک وښودل او دا راته الله ووې چې ستا امت به یمن ته رسېږي او چې دریم غزار مې ورکړه رڼا ترې اوچته شوه نو دا د کسرا او د فارس علاقې ته رڼا ورسېده هغه محلات مې ولیدل او ما ته الله وفرمایل چې ستا امت به دغه شام ته او یمن ته او فارس ته رسېږي او مقصې وشوله دا یو بله معجزه شوه خدای ورته ښایي چې دې وخت کې خو ته باقاعده لګې خپل دفاعي پوزیشن کې یې او کافران راځي خندق کنې خو فکر مه کوه امت به دې د دې دنیا ګوټ ګوټ ته زه رسو انشاءالله العزیز همغسې وشوه بهر کیف دا بله معجزه شوه او چې کار به یې کو نو صحابه او نبي علیه السلام یو بل سره شعرونه هم وی نحن الذین بایعوا محمدا صلی الله علیه وسلم علی الجهاد ما بقینا ابدا مونږ هغه خلک یو چې مونږ د نبي علیه السلام سره په جهاد بیعت کړی دی تر څو چې جمدي یو نو مونږ به د پیغمبر علیه السلام نه رستو کېږو او د کافرو دشمن په مقابله کې به سره جهاد کوو دا به هغې وې دا به صحابه وې او نبي علیه السلام مبارکه به ورسلام کله کله لګیا او دوی به هم وې که نور شعرونه هم دي
هغه په شریک باندې بلګیو. اللهم نبی علیہ السلام باواز وکړو اللهم لا عيش الا عيش الاخره. اللهم کدی بدوي چې نحن الذين بايعوا محمدا، مونږ هغه خلک چې د نبی علیہ السلام سره بیعت کړی په جهاد تر څو چې جم دیو ما بقینا ابدا. نو بیا سری بیا به نبی علیہ السلام اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره. خدایا جن خو نه دی مگر د آخرت جن دی، د دنیا جن خو د کلو جن دی. کله بیماری برازي، کله تکلیف برازي، کله جګړه برازي، کله فتنه برازي. لا عيش الا عيش الاخره، پورا کامل جن د دنیا نه دی د آخرت ته. فاغفر الانصار والمهاجره، خدای د انصار او مهاجرین او باسي. دا دعا به ته په خندق کې کوله نو چې په دومره تکلیف کې صحابه لګیا د الله د په تکلیف په برداشت کوي او حضور پاک هم لګیا د خدای لپاره تکلیف برداشت کوي او ګیم دی یخلیم کېږي. د تاسو وایي چې دا دعا به خدای قبلې کې ونه قبلې. د نبی علیہ السلام او خامخا قبلې کې مستجاب الدعوات ته خو دغه وخت ګوره دغه وخت دعاګانې کړي او صحابه وی والله لولا الله ما اهتدينا. د خدای حبط به هغه وخت کې ادا کو والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. خدای کته نه وکنه نو مونږ به هدایت نه ومنته. خدای دا خو ستا په توفیق او ستا په امداد مونږ په اسلام کې داخل جو هدایت مونږ مونږ باندې مونږ کړي وي او نو مونږ صدقه ور کړي وي. الله دا خو ستا په وجه دي واقعي دا د خدای مینه د مونږ سره چې الله مونږ مسلمانان پیدا کړي. ټول الحمدلله منزل کو من صدقه ورکو دا الله مینه. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا ان الاولى قد بغوا علينا. وی الله په مونږ باندې اطمینان راولي خدای. فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام الا قینا. خدای که مونږه او دشمن یو بل سره مخامخ شو خدای قدمونم کلکا. ان الاولا قد بغوا علينا، دی کافرانو په مونږ زیاتې کړې په مونږ ظلم کوي چې هغه مکینه د مونږ خلاف لښکرې جوړې کړي د ټولو کافرانو لښکرې غونډې کړې او په مونږ حمله کوي. اذا ارادوا فتنة ابینا، او دوی زمونږ نه څه غواړي مونږ واپس کفر ته راوغواړي چې واپس د مو پلار د لیکلو عبادت په شانت دین اختیار کې ابینا مونږ درې انکار کوو. که دا زړه وچوي که نه په مونږ واپس هغه زوړ دین ته نه ځو. نوی دین هم د اسلام قبول کړی دی. نو چې دا ابینا به وې نو پیغمبر علیه السلام هم ورسره اواز پکې اوچت کړه او په شریکه به وې ابینا 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 چې مونږ د دې د کفر او شرک نه انکار کوو. ان الاولا قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا. په دې به اواز اوچت. نن علما دا معلوموي چې دا جهاد په میدان کې یا اسې شعرونه ویل یا نظمونه ویل د زړه د خوشحالۍ لپاره دا جایز دي. نبی علیہ السلام دا په خپله ویلي او بیا جهادي دا جهاد دپاره ټریننګ کول او تربیت کول او خپل سامان د جهاد برابرول دا د نبی علیہ السلام ته د کوداله پکې استعمال شوه. خندق یې وکنه په طائف باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله حمله کوله نو د طائف مضبوطې قلاګانې وې نو هغې لپاره منجنیق استعمال کړو. مچوغونه دا اوس چې پخوا به زمونږ په دې وطن کې خلکو سره مچوغونه وې کاڼې به یې پې ویشتل هغه به یې د بانچک په شانتې مچوغونه جوړې کړې وې. په دې بانچک په دا څلور طرف ته تالونه یي پخوا د خلکو پې ځانګل اوس به لیکته او پخوا داسې وو نو ځکه په دې څلور ټاله به نو هغې کې به کاڼي خودي و غټ غټ وي تیږې به یې خودې وې هغه به تاو تاو چې اوچت پې شو کله نو یو پلی به یې پرېښوده نو کاڼې به لال او په یو ځای کې به پرېوته. نو اوس لکه دې زمانه کې توپ استعمالولی شي یا ټینک استعمالولی شي او یا میزایل استعمالولی شي. دارنګې زموږ علماء کرام یو څیز دي چې د دشمن په مقابله کې به هغې کې احتیاط کې هغې ته هوا استعمالول ریح باد استعمالول او زنانم پکې مړې شي او بوډاګان هم پکې مړه شي ابه نه استعمالې تر څو چې سخت ضرورت نه راغلی او باقي دې زمانه کې توپ شوه ټینک شو میزایل شو د استعمالولی شي. دا صحابه کرامو خپل دفاعي سازو سامان نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل استعمال کړی.
او قرآن شریف کې بل الله فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، چې تاسو د کافر په مقابله کې خپل طاقت خو مضبوط طاقت برابر کې. همارو نن د مسلمان څونه تعداد دی؟ مسلمان نن د کافر نه زیات دی. نن د مسلمان تعداد د یهودو نه زیات دی. نن د مسلمان تعداد د عیسایانو نه زیات دی. نن د ټولې دنیا د مسلمان تعداد د هندو نه زیات دی، بد متواله نه زیات دی، چیلیانو نه زیات دی، روسیانو نه زیات دی. او مسلمانان الارض دغه لري پوری کنه پوری. ګوره افغانستان کې وګوره، ګوره په عراق کې وګوره، فلسطین کې وګوره، په کشمیر کې وګوره، په بوسنیا کې وګوره، په چیچنیا کې وګوره، ساخوا کې دغه لیبیا کې وګوره، شام کې وګوره، مصر کې وګوره. زه په مسلمان نن په غم اخته دی. دا ولې؟ ځکه مسلمان لا کې د کافر په مقابله کې کم جهادي قوت پکار دی او کم سازو سامان پکار دی انشته. نن کا د دشمن لګیالی د مسلمان خلاف نن بدماشي شروع کړې ده. ولې؟ هغه سره جنګي سازو سامان شته او تا سره نشته. ایمان تا سره دی خو جنګي سازو سامان کوم چې قرآن 1400 کاله مخکې ویلي دي چې دا تاسو کل جنګي سازو سامان برابر کې. نو زمونږ چې کوم مالدار مسلمانان دي او مالدار ملکونه دي په عیاشو کې پراته دي، صرف په تعیش کې پراته دي. دا نو سوچ یې نشته چې زما یو دشمن شته، یو کافر زما شته، او په مختلفو طریقو راځي او په ما باندې حملې کوي او زما مسلمان په مختلفو طریقو بربادوي. ماشومان یې بړه کړل، زنانې کونډې کړلې، د وینو سیلابونه یې ترې کړله. په دې سوچ دي چې کله مسلمان مون ختم تو او مسلمان له چې کوم قوت او کوم طاقت پتار دی ته د مسلمان توجه نشته. دا د مثال شو کنه. خندق نبی علیہ السلام کانول دي، مچون او منجنیقونه د طائف لپاره استعمال شوي دي. او قرآن حکیم کې الله وایي چې د دشمن په مقابله کې تاسو خپل ښه مضبوط طاقت او خپل اسباب او جنگي سازو سامان هغه برابر کې. بهر کې دا خندق په تیار شو او برابر شو. دې کې یو بل همداسې ولغونې پېښه شوه. یو صحابي دی د نبي علیه السلام نه اجازت وغوښته. وی صاحبه ما له لږ اجازت راکړه کورته ځو. دا قانون دی چې په جهاد کې بې د امیر د اجازت نه به کار نه کوې، د امیر تابعداري به کوې، د هغه نه به اجازت غواړئ. نبي علیه السلام ورته ویې لاړ شو. چې لاړه دا صحابي کور ته، د سره خو نیزه وه، صحابه خو به خامخا وسله ځان سره ګرځوله. چې دې سیند کور ته ورغلل، بیبي یې د دروازې بار ولاړه وه. نو عرب و غیرتي خلک و، دې پې شکي شو چې زما دا ښځه دروازې نه بار سیند چاته ولاړه. نو نیزه یې نیغه کړه ښځې ته، وایي ته بار سیند ولاړه. ښځې ورته ما پرېږده راشه کور ته، کور کې لوی غم پېښ دی ځکه راتښتېدلې یم بار ته. وایي څه چل دی؟ وایي ته خو راننوځه. چې دې سیند کور ته ورغی، لوی ښامار په کور کې پروت دی، لوی اژدها ده. وی دې مار له وجې نه زه در تښتېدلی یم دروازې ته. به ده سره خو لویه نیزه وه، هغه نیزې هغه سوک یې راواغېسته او د مار په دې سر یې کېښود. خو چې زور یې سینګ ورکړه دې مار له، نو مار یو چغه وویله. دا ښځی وی په دې پوه نه شم چې مار مخکې مړ شو که زما خاوند مخکې مړ شو. مار هم مړ شو، خاوند مې پرېوت دی مړ شو. د خدایه دا شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مې الوی بیا چې د الله رسول دکړه چلې وکړه، مار له په نیزه پې سر کېښوده، مار هم مړ شو او زما خاوند هم مړ شو. په دې پوهېده شم چې کوم یو مخکې مړ شو، دواړه یو ځای مړ شو. نبی علیه السلام وفرمایل ان لبیوتکم عوامره، چې ستاسو په کورونو کې پیریان اوسېږي. ستاسو کورونو کې پیریان اوسېږي. او مدینه منوره کې ګورې پیریان ډېر دي، هر قسمه پیریان پکې شته، مسلمانان هم پکې شته، د نبي علیه السلام نه دین زده کوي، او کافران هم پکې شته. لکه څنګه چې مدینه منوره کې منافقین دي او یهودیان دي، دارنګې په دې کافرو په دې پیریانو کې هم شته. مسلمانان پکې شته، انګریزان پکې شته، یهودیان پکې شته، مشرکان پکې شته، هندوان پکې دي، قسم قسم. نو چې تاسو کلم کور ته دننه کېږئ او مار هم پکې ولیده، تحریج پې وکړئ. تحریج څه معنی؟ داسې ورته وایه یحرج علیکن ان تخرجن من بیتي، تاسو زما د کوره وځئ، دا ورته ووایه. یا د نوح علیه السلام او د سلیمان علیه السلام عهد ورته پیش کړئ. اسألکن بعهد نوح و سلیمان ان تخرجن من بیتي.
یا پښتو کې داسې ورته ووایه چې د نوح علیه السلام او د سلیمان علیه السلام عهد درته مخکې کوم زما د کوره وځئ دا ورته خامخا ووایه ځکه نوح علیه السلام چې کله کښتۍ ته خته ځان سره ماران هم پرې جوړ د هر جنس د حیواناتو له یو ځان سره پرې جوړ نو د هغې نه یې وعده اخیستې ده زما اولاد ته به ضرر نه رسوي او سلیمان علیه السلام خو په هر چې حکومت و نو هغه هم د دې پیریانو نه وعده اخیستې ده چې تاسو مسلمان ته ضرر نه رسوي نو دا ورته ور یاد کې ورته ووایې چې په عهد د نوح علیه السلام او د سلیمان علیه السلام د تا نه دا سوال کوم چې زما د کوره وځه نو که پیرې خو غیب به شي او که پیرې غیب نه شو نو پته به ولګي چې دا پیرې نه دی بیا ملکه کور کې دې مار ولید نو سمدستي پې اواز مه کوه دا اواز ولې اول ورکه په خبره ورسېدی که نه که غیب شو خو ښه پخه که غیب نه شو که پیرې خو غیب به شي او که پیرې نو او غیب نه شو نو بیا به ماري بیا مل په هر کیفو دا خندق صحابه کرامو په شپږ ورځې کې پوره کړ سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چې خندق سینګ پوره شو نو د لسو زرو لښکر راورسېد 10,000 کافرانو لږ نه دي ډېر زیات دي ښځې ځان سره راوستي دي تورې او نیزې اوښان او په ډېر لوی جوش کې رالل په داسې جوش کې رالل چې د مدینې منافقان په یره کې پرېوتل قرآن شریف کې الله فرمایي اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم د مدینې نه په هر طرف حمله وکړه دې خو ساده شو چې په مختلفو طرفونو په څلورو طرفونو به موږ په مدینه حمله کوو ازداد ذکر شو پاک او اسفل استیعاب ته مراد هر طرف نه حمله وکړه بره لاندې هر طرف نه حمله وکړه او دې مطلب و چې مسلمانان به ختم کو په لوی نه بس نه اذ زاغت الابصار د منافقین سترګې کیرې بیرې شو کله خو پکې ممرو شو ولا بلغت القلوب الحناجر او دا زړونه مرۍ ته راورسېدل هلکه وړه مې د خولې له راغی والله خولې له مې راځي لیکن دا هغه د تنګش او د تکلیف په وخت کې خلک دا محاوره استعمالوي وړونه خولې له راغلل وتظنون بالله الظنون او په خولې هم بدګمانۍ شروع کړې دا منافقانو بدګمانۍ شروع کړې څه خولې پاکوي چې زه به د پیغمبر امداد کوم امداد پرې ورسره ونه کړه هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا قرآن شریف کې الله فرمایي کو مسلمانانو ازمایش راغی دا یو ازمایش دی اوس ور ازمایشي کله به مسلمان سخت راځي کله نرمه راځي کله بیماری راځي کله روغ صحت راځي کله مړی راځي کله ماشوم پیدا کېږي دا ټول ازمایشونه دي کله چې په خوشحالۍ کې د خدای حمد ادا کوې او که نه ادا کوې او که تکلیف او غم دله راغی نو ته په هغې کې خدای یادوې او که نه یادوې غم او تکلیف کې به هم خدای نه یادوې او په خوشحالۍ کې به هم خدای یادوې او چې کوم مسلمانانو کامل هغې وي هذا ما وعدنا الله دا وي هغه دی چې موږ سره خدای او رسول وعده کړی وصدق الله ورسوله او خدای او رسول رښتیا ویلي هغې باندې غبراهټ نو وما زادهم الا ایمان و تسلیما دا هغې ایمان نورم مضبوط شو د پیغمبر علیه السلام تابعداري د هغې نورم کلکه شو رالل کافران د خود خوا کې خیمې خښې کړل او په دې شوق چې به په مدینه د هر طرف نه حمله ده او نن به مسلمان ختمو او کې رالل خندق یې ولید حق بک حیران شو اوهو دا څه دي مسلمانان خو په مدینه کې نشته هغې خو د خندق او د غر په میغز کې ډېره دي او یو طرف ته غر دی په هغې ابن شورا خطې بل طرف ته خندق دی به څه کوو بدقسې به راتلل او د خندق په خوا کې په پدیره کېدل د خندق نه خو راپورې وتیز نه شو 15 ګزه پلن او 15 ګزه جو خندق دی اوس به څه کېږي ولې چې په خندق راځي او کودېږي او مسلمان ورته ولاړ دی هغې یې په کاڼي له په دا سر ولي او که خندق له راځي او راکودېږي او راخېږي نو مسلمان ولاړ دی غشي ورسره دی په دا دشي یې ولي سیبه شل ودی یا یو میاشت دا کافران دقلته دیرو او په دې سوچ کې دي چې موږ څنګه مسلمان ختم کو هغه حویی ابن اخطب چې کوم د بنو نذیر سردار و یهودي هغه لاړ د بنو قریظه و یهودو پسې د بنو قریظه یهودیان په مدینه کې اوسېدل هغې ته ویره دی د مسلمان خلاف د بنو قریظه چې کوم مشر کعب ابن اسد هغه چې ده ته وکتل حویی ابن اخطب ته دروازې ورته بنده کړه حویی ابن اخطب ورغې دروازې ورته ووله چې کعبه د دنیا کافر مې راغونډ کړي دی او نن مسلمان ختمو روزه
هغه کعب ابن اسد يهودي ورته وی تا وی زه سپیره وی دا مخ دې د سپیرو دی او یې خیر دې نه دی راوړی شر دې راله راوړی دی هغه وی خیر مې راوړی دی نن به مسلمان ختمو پرېږدو یې نه د دنیا دشمن مې په غطوانیان او د مکې خلک ټول لاغون کړي دي کعب ابن اسد ورته وی قسم په خدای چې ما د پیغمبر علیه السلام سره وعده کړې ده او ما په وعده کې ډېر باوفا مونته دی او ما ډېر رښتونی مونته دی د خدای روی ونیسه او زک مونږ په ارام پرېږده خیر دی ورته لګیا هغه یې مجبور چې را مجبور یې که نو بنو قریظه او یهودیانو په عهد مات که راووتل نبی علیه السلام ته چا وی چې د بنو قریظه او یهودیان مې ملګري شو ځکه د بار نه دشمن دی که د تورنګو خپل خلک هم ملګري شي نو نبی هم ډېر خفه شو نو دې صحابه ولېږل وی تاسو لار چې سعد ابن معاذ رضی الله عنه او سعد ابن عباده رضی الله عنه او عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه وی د دې خبرې ما تحقیق وکړ ځکه چې د بنو قریظه سره زموږ معاهده ده نو چې رښتیا دوی معاهده ماته کړې ده او که نه دا درې واړه لعنت وی زور پاک ورته وی چې واپس راشئ د خلکو مخکې به ماته نه وایئ اصلي دا مسلمانان غریبانان ونه لقي ونه یری چې د بار نه م راغلی او د کلي هم زموږ خلاف لښکر تیار شو دې کې درې واړه لاړل واپس رالل نو مزور پاک ته پټ الوي په اشارو یې ورته وی صاحب خپله وعده ماته کړې ما د عهدي کړې ده د بنو قریظه یهودیان او هغې دا کافرو ملګري شو ډېر زیات نبي علیه السلام خفه شو په دې هم خفه شو چې دا یهودیان ولې د ما خلاف دونه سازشونه کوي څه چل شوی ما ته راکوي لیکل کړي دي وعده یې راسره کړې ده څه لاړل را باندې لښکر یې راواچولې او سره د مدینې دي دا چې دي نو دوی دننه راووتل دا به څه کېږي خدا ډېر پیغمبر علیه السلام پریشانه او یو داسې مضبوط جنګ شو داسې مضبوط چې نبی علیه السلام د ماسپښین لمونځ به ونه کوه د مازدیګر یې ونه کوه د ماښام یې ونه کوه د ماسخوتن هم ډېر وخت تېر دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نبي علیه السلام ته وی صاحب ما خو مونځ نه دی کړی وی والله ان صلیت ما هم نه دی کړی قسم دې که ما هم کړی وی دې چې دا مونځ کوو نو پیغمبر علیه السلام په دغه وخت ډېره سخته قیره ورته وکړه وی یا الله د کافرو کورونه او قبرونه د اور نه ډک کړې خدایه د کافرو کورونه او قبرونه د اور نه ډک کړې مونږ خو یې د مانځه نه منې کړو خصوصا د مازدیګر مونځ یې راباندې قضا مازدیګر مونږ ډېر اهمیت لري وی بیا اول د ماسپښین مونځ وکړو قضا بیا د مازدیګر مونځ قضا وکړو بیا د ماښام مونځ قضا وکړو او بیا د ماسخوتن مونځ قضا وکړو یو کافرو عمرو ابن عبد هغه راغی او هغه په څه طریقه یو ځای کې د خندق له تن و نو هسې روز غلی په خندق راپورې وه او چې راپورې وه نو اعلان یې وکړئ مقابلې له راشي حضرت علي رضی الله عنه میدان ته ورغی ورته وی څوک یې وی زه علي وی نه ستا مرد زه نه خوښوم ته کشر یې څوک مشر را میدان ته کا علي صاحب ورته وی زه د مرګ خوښوم زه کشر یم خو زه د مرګ خوښوم نو دا عبد عمر دی ورته د اس نه دا عمرو ابن عبد د اس نه ورته کوز شو چې کوز شو کوزېدو سره دا ډېر بدماش و کوزېدو سره په حضرت علي ګزارو په توره حاجي صاحب سره دال او ځان یې بد چې سر یې لږ زخمي شو او نور بد شو خو چې څنګه ده غزار وکړه او حاجي صاحب بیا تور وکېته کړه او غزار یې داسې مضبوط ورکړه چې هغه د اوسپنې زغره ټولې وه ځان یې مکمل په اوسپنه کې پټ کړ او حضرت حاجي صاحب داسې مضبوط غزار ورکړه چې توره یې د هغه اوسپنې نه م ووته وزې نه م ووته مردار شو خدای مردار یو بل کافر نوفل ابن عمر نوفل ابن عبدالله نوفل ابن عبدالله هغه را منډه کړې هغه وی زه به نن ځم او د مسلمانانو د پیغمبر به نن وژنم پرېږدم یې نه هلکه دومره لوی خندق کې دی وی زما داسې اس دی چې د خندق نه پورې غاړه توپ ویلی شي توره یې لاس کې واخېسته او بعیني چې کوم دی کې حضور پاک ولاړو په دقه دی په خندق راغی او چې څنګه یې اس راوغلو چې دا به د خندق نه توپ کي زما اس او نیغ ورته پیغمبر علیه السلام په توره غزار کوم خو چې څنګه یې اس له پوپ ورکړه نو اس یې په خندق کې لاندې پرېوته سره ده او دا سپ یې مات شو مردار شو چې مردار شو کافر وی 10,000 درهم به درکو او د دې نوفل دا لاشه هله راکړې
10 زره درهم درکو دا لاش راکې. نبی علیہ السلام وی د مردار نه د لاش علم او نه مې دا مردار او نه پیسې او نه مې دا مرداره په کار ده. صحابه ته به عقل ورته ورغورځوي. بل څوک وایي چې 10 زره درهم خو ډېر شی دی، په جنګ سامان به پرې والو. حضور پاک وی نه په دې پلیت وجود د کافر نه پیسې غواړه، نه مې دا پلیت وجود په کار دی. روکېږئ دغسې وله ورکړي. داسې لږ غوندې منډه ته وړې شوې. یو صحابي دی نعیم ابن مسعود غطفاني، نبي علیہ السلام نه راغی وی صاحب وی زما قوم غطفانیان په دې کې پراته دي او هغوی ته زما د اسلام پته نه لګي چې مسلمان دی، نو که اجازه ته راکړې زه ورځم چې د خپل قوم لږ وشړم پوه یې کړم. نبي اسلام وی ډېره ښه ده، زه ورځه الله دې حفاظت وکړه. دی په خندق ورپورې وت او دې غطفانیانو ته ما پېژنې هلکه ته کوم ځای وې؟ هغوی ته پته نه وه چې دی مسلمان شوی دی او مدینې ته تللی دی. ته کوم ځای وې؟ وی دا دې له خوا راغلم که حضور پاک ته یې ویې ګورې لږ دروغ به پکې وایم، نو جنګ کې دروغ ویلی شي. ووایه پکې اجازت دی. نو ته یې ویې زه ستاسو ملګری یم که وی داسې کار دی چې د مکې او د مدینې د خلکو خو خپله دشمني ده. د مکې خلک پېښ او نبي علیه السلام پېښه زموږ څه کار دی غطفانیان چې مونږ دلته کې رالو او صرف دې خویې خطا کړو د کجورو په بانه یې راوستو. تاسو څه خیال دی په دې خندق تاسو ورتلی شئ؟ غطفانیان ورته ویل نه شو ورتلی. وی هسې ځان وجنو ځای چې ځو. بس هغه هغوی اعلان وکړ وی ځای چې ځو. غطفانیان ترې روان شو. دوی کې خدای پاک طوفان راوست، داسې طوفان الله راوسته. قرآن شریف الله فرمایي انزل جنودا لم تروها، داسې لښکرې او باد خدای راوست طوفان چې د دې کافرو خیمې یې اوچتې کړې او دوی چې په نغرو کوم لوښي ایښودي د پخلي هغه لوښي ته یې خوا کړل او د سارو بچي اوچت کړل. دونه طوفان او که څوک په ځمکه ناست و بچ که څوک به ولاړ و هغه دې اوچت کړ او خیمې او دا لوی طوفان دی او زل د سترګو کې شګې پرېوتې په خولو کې پرېوتې. بس نر باغ او چې خپل اوښ ته خطه او تښتېده، بس نر هغه او چې خپل څاروی یې لیده او تښتېده، ټول او تښتېدل لاړل. دا 20 ورځې یا یو میاشت دوی د مسلمانانو خلاف د مدینې ګیر ټپېره دیرو. رب العالمین د مسلمانانو امداد وکړه. الله وی باد مې راوسته او لښکرې د فرشتو مې راوستلې او کافر مې دنه وزغلود لاړل او تښتېدل. نبی علیہ السلام یو اعلان وکړ الآن نغزوهم ولا یغزوننا. صحابه ته مبارک مشه د دې نه پس به کافر زمون مقابلې له مدینې ته نه راځي. بس دی خیرې راتللو، دې نه پس به مونږ ځو، بس دی خیرې راتللو. نو دا لیا معرکه دا پیښه شوه، دې ته غزوه خندق وایي او غزوه احزاب ورته و. زنانه هم پکې لویه توره کړې ده. حضور پاک زنانه په مدینه کې یو قلعه کې بندې کړې او حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه چې کوم مشهور شاعر د حضور پاک و هغه ته یې تللی زنانو سره کښېنه. دې سپین ږیرو ګوره یو یهودي وره دا بني قریظه یهودیانو خو سازش وکړه واده خلافي یې وکړه. یو یهودي وره چې معلومات کوي چې د ښځو سره څوک فوجان شته که نشته مسلمانان توپ حفاظت کوونکي شته که نشته. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها یهودي صحیح کړ. حضرت حسان ابن ثابت ته وی صفیه د حضور پاک ترور وه، د پلار خورې وه. حضرت حسان ته ورشه او پر یهودي گزار وکړه. وی په څه پې وکړم ما سره څه دي؟ وی د خیمې دا لرګي واله او په دا سر یې ووه. حضرت حسان مې زه سپین ږیری ما د گزار کولی شم؟ زه خو نه شم کولی. ښه بس ورغله حضرت صفیه او لرګي اوچت کوه یهودي په دا سر ووه چې وی وه مردار. حضرت حسان ابن ثابت ته وی زه ښځی یم ګوتې نشم وروړی او ته دې اوس ولیته او د خیمې نه د دې قلعه نه بار وروغورځوه. د قلعه په دیوال دا یهودي راولېدلي. نو دا یهودیان به ویریږي وی به چې مسلمانانو سره صلیح شته په موږ باندې راځي. حضرت حسان وی زه ګوډه هم د دې غورځولی شم، زما لاس کې کم دي طاقت دې څنګه ونیسم. نو بیا حضرت صفیه رضی الله عنها ورله او په جامو کې تادرون کې ونیوه او د قلعه نه پورې غلی وروغورځو. هغې کې دا حکمت و چې یهودیان په انتظار و چې مسلمانانو سره صلیح شته که نشته، خو چې دی یې وغورځو یهودیان یې لکه صلیح درسره وي هغه د زمونږ دغه یې ملک ته جاسوس یې راله ملک ته او دونه تپله صلیح دي ورته چې بار یې راته راوغورځو. خدای حفاظت کوي. نبی علیه السلام یو آواز وکړ وی څوک به لاړ شي او ماله به
د کافرو خبر راوړي. حضرت زبیر رضی الله عنه پاسه وی زه به لاړ شم. ګوره د خندق نه وراولېدل اسان کار نو، ګران کار و. نبی علیہ السلام بیا آواز وکړو، وی څوک به لاړ شي چې ما له د کافرو خبر راوړي، خندق نه ورپورې وي. بیا زبیر پاسېد، یو پاس د ترور زیر بیا کېناست، بیا آواز وکړو څوک به لاړ شي چې ما له د کافرو خبر راوړي. زبیر بیا پاسېد. نبی علیہ السلام وی لکل نبی حواری و حواری الزبیر، وی د هر پیغمبر یو خاص امدادګری ملګری وي، او وی زما امدادګری ملګری حضرت زبیر، او د دنه پیغمبر علیه السلام یو انعام یې وله ورکړ، ناشنا انعام. هغه انعام څه دی؟ وی فداک ابي و امي، وی ای زبیره زما مور و پلار کانه قربان. نو دی لاړ د خندق نه ور او ځان لا به د حفاظت کوي. د خندق نه ور واورېدو او د کافرانو په منځ کې چکر ولګاو او بیا راغی او نبی علیہ السلام ته ټول حال ویل. یو موقع کې دی فرمایل ای څوک شته چې په خندق ورپورې دي او زما له خبر راوړي؟ حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه پاسې وی صاحب دا کار به زه وکړم. ډېر آسان کار خو نه دی. وی ښځه ورځپې وی الله به دې حفاظت کوي. خو حذیفه ګورې څه به کې نه، بس ما له به صرف اطلاع راوړي چې د ابوی څه حالت دی. حذیفه ابن الیمان وی ورغلم، وی پکې ګرځېدم نو چا لیدم نه. وی ابو سفیان چې کوم د کافرو مشر سردار دی، وی دې مې خوا کې و. وی ما ویل چې 2 شي باندې دا سر ولم چې بس مړ شي. وی د حضور پاک خبره را یاده شوه چې ګورې څه به کې نه. وی ابو سفیان لګیو ملګرو ته چې ځای کېدو دې دو خو غرق و، سترګې د خاورو ډکې شوې، خولم د خاورو ډکه شوه، او اورونه هغه چې تم اورونه یې بل کړو د خوراک دپاره، هغه اورونه زول یوړل او خیمې پرې وسوځولې، او قوم رانه وتښتېد، غطفانیان وتښتېدل، بس ځای کېدو خیمې غونډوې. دی راغی حضور پاک دی الوې دی صاحب سړي دي پتې ته دي، قوم په منډه دی. وی ابو سفیان خو مې دغه شي لاندې چې مې چې ملکو مې وی تاسو وی چې سبا زیاتی کار نه کوي، نه پرې مې خود. وی ښه دی وکړه. الله د مسلمانانو مضبوط مدد وکړه په دې جنګ کې، او ګټه خدای پاک مسلمان له ورکړه، مضبوطه ګټه رب العالمین مسلمان له ورکړه، او ټول کافر خدای پاک د ژین او د باد په ذریعه باندې واپس وتښتول مکې ته. هغه خندق ډېره موده و بیا وبند شو، اوس خندق نشته. تعریف ما یو ځای کې تاریخي بنیاد باندې ومو، یو سړي نه مې تپوس هم وکړ. مخکې یو ځل تللی وم، یو بوډا بابا تسبیح او دا دغه خرڅول په ګاډي باندې. مې بابا ته د کوم ځای؟ وی زه د مدینې یم. ما هغه خندق زیاده ته معلوم دی چې هغه کوم ځای کې. نو مخامخ یو سپایي ولاړ و په سړک د پاسه، وی هغه شورتۍ والا، هغوی پوسپۍ د شورته وایي، وی هغه شورتۍ والا یې نه، او وی دا د خندق نښه ده، سړک ته پاسه جوړ دی. اوس وی کوم دی کې دا مین روډ روان دی، دا ټول په هغه خندق د پاسه دی، او خوا کې جبل سلع ده. په دغې غر کې یو غار هم و، ما په خپله هغه غار لیدلی دی، په هغه غر کې شته. نبی علیه السلام به عموما د شپې لال هغې کې د حرام او دمه به یې کولو. سخت تکلیف و صحابو ته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا تکلیفات یې برداشت کړل، خدای وله فتح ورکړه، نصرت یې ورکړه. دې کې مو دې خبرې ته اشاره ده، مسلمان باندې به تکلیف خامخا راځي. ګوره الله یو جبریل علیه السلام وزر باندې غون عادیان غرق کړل، غون سمودیان یې په یو چغه پرې غرق کړل. دلته هم داسې کولی شو، لیکن دې کې د الله حکمت و. ګورې مسلمان ازمایش پرې کوي چې د الله لار کې تاسو ته قرباني ورکوئ که نه ورکوئ، او بل دې کې دا حکمت و چې داسې د اهل مته خدای نه تباه کول، ځکه الله هم دې خلکو ته بیا وروستو هدایت ور نصیب کړ. دغه ابو سفیان رضی الله عنه چې په احد کې د کافرانو سردار و، په خندق کې د کافرانو سردار و، دا خدای مسلمان کړ. هغه د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله عنه چې په بدر کې او په احد کې د کافرو لوی سپهسالار و، خدای مسلمان کړ. هغه خالد ابن ولید رضی الله عنه چې په احد کې د مسلمان خلاف سخت جنګ وکړ او د اسینو د رسالې سپهسالار و، هغه خدای پاک مسلمان کړ. دا اکثریت کافران دا خدای پاک بیا مسلمانان کړي، و الله پاک دا حکمت رون دغه صحابه دي دین لپاره لویه قرباني ورکړي. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زندگی او د قربانونو ډکه.
ټول د قربانونه اسانه خبره نه ده. په دغه قربانو دا دین مونږ ته راورسېده او د دین حفاظت مونږ کوو کنه. بس نبی علیہ السلام مبارک خپله ډیوټي پوره کړې ده، صحابه خپله ډیوټي پوره کړې ده. اوس دا دین دا به مونږ ماخوذ ساتو، دا دین به امت ته مونږ رسو، د دې دین ابیاري په مونږ باندې ده او دا دین امت ته دعوت او تبلیغ او دین رسول د دې دین دفاع ټول دا زموږ ذمہ داري ده. تا به شپون ده کوو. رب العالمین دی د حضور تاک ورلی د دین توللی شوي دین ټول امت ته ورسوي او الله دې زموږ نه ناراضي شي. په دې پارټي د مسلمانانو اتفاق نصیب. څومره کافران چې نن د مسلمان خلاف برسري پیکار دي، رب ذوالجلال دې ذلیل او رسوا کړي. خدای دې ذلیل او رسوا کړي، خدای دې ذلیل او رسوا کړي. الله ته زموږ د مجاهدینو حفاظت وکړي، خدای زموږ د مسلمانانو حفاظت وکړو، خدای زموږ د مسلمانانو اتفاق نصیب کړي. پروردګاره زموږ دا وطن او ټول اسلامي ملکونه په دین او په اسلام آباد کړي او ته اتفاق نصیب کړي. مریضانو دپاره به وکړه چې الله شفا ورکړي. یو مریض دی په هسپتال کې، یعنې یو ملګری د جمع د دې مرد د هغه والد صاحب دی هارټ اټیک ورته شوی دی، به ورته وکړه چې الله ورته شفا ورکړي، الله روغ صحت یې نصیب کړي. یو بل ملګری د هغې تور کې مریضات دی، الله دې ورته شفا ورکړي. د بل دوست بچي نشته، دعا ورته وکړه چې الله تعالی ورته نارینه اولاد ورکړي. زموږ د بابي صالح علی پور والا وفات شوي، دعا وکړه چې الله یې مغفرت نصیب کړي، د آخرت پرې سفر الله د راحت او د خوشحالو کړي. د چا مردګان وفات دي خدای دې ټولو بخي، الله یې زموږ نه راضي سي. خدای پاک دې زموږ په زړه کې د دین رڼا واچوي او خدای پاک دې زموږ مشران ټول یې بخي او الله تعالی دې زموږ نه د دنیا او د آخر خیر او برکت ته الله منده راکړي او د دنیا او د آخر د فتنو او د غمونو او د آفتونو نه رب العالمین په امن کې وساتي. په چا هم چې اولاد نه خدای د نارینه اولاد ورکړي. چاته څه مشکلات وي خدای مشکلات پریشانې او ټینشنونه ور په خوشحالو باندې بدل کړي. رب ذوالجلال دې زموږ نه راضي شي، خدای دې زموږ نه راضي شي، خدای دې زموږ ګناهونه معاف کړي، خدای جنت الفردوس هم نصیب کړي، خدای د ځنکدن او د قبر د عذاب نه مو ساتي، خدای د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت هم رګونو کې واچوي، خدای د هغې تابعداري هم نصیبه کړي. رب العالمین د هغې د جنډې لاندې هم جنت ته بوتلی کړي، د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر یې در نصیب کړي. دې حاضره جمع کې چې د چا په زړه کې څه حاجت وي خدای ته حاجت پوره کړي. الله ته څوک بېروزګاره دی خدای د حلال روزګار یې نصیب کړو. خدای ته د چا تنخوا ده پکې برکت وله واچوي، څوک زمینداري کوي ته رزق پکې برکت واچوي او څوک نوکرۍ نشته او روزګار یې چې ته وله ښه روزګار ورکړي پروردګاره. ته زموږ نه راضي شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.